بسم الله الرحمن الرحیم د فاست بوکس د سراپي سافټویر سره سافټ د پښتو اړخ د زده کړې د ویډیوګانو برخه ده. په دې ویډیو کې موږ تاسو نمایندګي جوړوو، یعنی تاسو کندهار کې مرکز لري یا په هرات کې یا په کابل کې مرکز لري، خو تاسو نمایندګي لري چې په جلال آباد یا په مزار یا په کندوز یا په لشکرګاه یا په کندهار یا په یو ځای کې ده. صحیح سو اوس هغې ته تاسو سره کوم ډیټابیس دغه ډیټابیس کې تاسو هغې ته سره کوم ځای ورکوئ چې ستاسو د ډیټابیس څخه د یو بانک په شکل باندې کار وخت بانکونه به مو لیدلي وي، په مرکز کې وي، نور په ولایت او په ولسوالیانو کې وي. نو دغه ډیټابیس په څه رقم ورکولی شو چې دغه رقم په دې شکل د نمایندګیانو په مابین ځای وکاروو. راځئ زما سره دغه ویډیو تاسو تعقیب کړئ. د دې لپاره اول د وار موږ دلته راځو د سیسټم تنظیمات. د سیسټم په تنظیمات کې د نمایندګۍ تنظیم ته راځو او دلته راځم زه نوې نمایندګي ثبتوم. نوې نمایندګي زه ثبتوم، بالفرض ورته وایم چې د هرات نمایندګي. او ادرس دلته ورته ورکوم چې بالفرض هرات. لوګو به د هغه دلته ورته راپورته کړو چې د هرات نمایندګي ده. د هرات نمایندګي شمېرې چې هغه به دلته ورته ولیکئ 300 او دا مو هم ثبتوو. دا نمایندګي و جوړه شول. اوس د نمایندګي لپاره اپلای یوزر جوړوو. صحیح څو ګورئ، د یوزر ویډیو خو مو انشاءالله الرحمن زده ده وه، یوزر برخه خو مو زده ده، کوم نه زده د یوزرانو په دا ویډیوګانو په لیست کې تاسو هغه د یوزرانو د برخې زده کړه سمه وګورئ. صحیح څو انشاءالله الرحمن ورسره به خلاصېږي، ځکه موږ نمایندګي ته یو خاص نوی یوزر جوړوو. هر نوی سلایډ خو موږ نمایندګي ته نسو ورکولی. دلته نوم ورته ورکوم چې بالفرض خو زموږ د هرات نمایندګي ده، اوس به دلته نوم ورته هرات ورکړم. صحیح څو خو تاسو سره په هرات کې به احمد یا محمود وي، د هغه په نام باندې به یوزر جوړ کړي. یوزر نیم به زه ورته ورکړم چې هرات، پاسورډ کې به هم زه ورته ورکړم چې بالفرض هرات. صحیح څو او ژبه به هم زه ورته انتخاب کړم، فارسي یا پښتو فرق نه کوي. صحیح څو هر ژبه چې تاسو انتخابول. فعلا دپاره به موږ د اډمین کو د یو څو شیبو لپاره دلته به زه هرات نمایندګي ورته ورکړم. دا ځکه به د اډمین کو د اوس لپاره تر څو موږ هغه نمایندګي ته داخل سو، بعضې تنظیمات موږ هلته اجرا کړو. زه به د دې څخه راووځم، د دغه یوزر څخه د پتن به زه هرات ته داخل سم، تر څو زه هلته خپل هغه کاته چې ده د هرات په نامه ترې واړم. ښه دا زموږ د هرات نمایندګي سول. دلته زموږ سره پوښتنه کوي وایي ته مخکې ریټ نه دی ثبت کړی، نو موږ دلته یو ریټ ورته ورکړو اول د وارې. صحیح څو وبخښئ 600 افغاني د په مقابل کې یو کلدار 3.4 او درهم چې د شل او د بل هم 15 صحیح دي. ښه نو موږ راځو اول د وارې په تنظیمات د سیسټم تنظیمات منیو ته راځو او دلته ورته وایو د شرکت حساب. دغه کیش دلته باید موږ په تنظیم کړو. صحیح څو نو دغه کلم ګورئ، کوم چې موږ ته ایډیټیبل دی هغه په دا لوړ باندې کار نه لرو. دغه ایډیټیبل چې دی په هغه باندې کار نشو درلودلی، ګوره هغه بند دی موږ ته. صحیح څو هغه موږ نسو راخلاصولی، هغه ته موږ اکسس نه لرو. نو را به ځمه دغه قلم دا به ووهم او دلته به ورته ورکړم چې بالفرض حساب هرات. صحیح څو حساب هرات دلته به دغه ته یا انتخاب کړو. صحیح دی او دی به ټیک مارک کړو، بیا به ثبت کړو. دا زموږ د هرات حساب، دا نور شی نه غواړي ځکه هغه زموږ هرات حساب دی. صحیح څو ښه زموږ د حساب د هرات ته جوړ سو، بس خلاص دغه نمایندګي کار. بېرته راځم زه هغه عمومي یوزر ته. زما عمومي یوزر چې و دلته دغه مرکز ده کریم و، فکر کوم کریم یوزر هم پاسورډ هم کریم بل و هغه و. اوس زه راځم ما چې هرات ته کوم یوزر جوړ کړی دی، نو زه پر هغه یوزر باندې هغه محدودیتونه لګوم کوم چې تاسو د یوزرانو په بخش کې ویلي دي. صحیح څو ځکه نور کار دغه د خلاص سو. ما د هرات په نوم باندې دا یوزر دا جوړ کړی د هرات نمایندګي لپاره. صحیح څو اول زه د اړم نورمال یوزر ته. اوس زه به ټیک مارکونه زه به دلته یو لړ خاص دغه ورته ورکړم. ګورئ تاسو ما سره دغه ویډیو تعقیب کړئ. ګورئ دی خپل تبادلات دی خو په خپل نمایندګي کې دی. صحیح څو تبادلات دی په خپل نمایندګي کې پوره صلاحیت لري. صحیح دی رسید بورد چې دی په ژورنال کې دی هغه رسید بورد هغه صلاحیت ورته ورکړو. دا صلاحیتونه مو ورته ورکوئ. صحیح څو روزنامچه صلاحیت ورته ورکړئ، خو دا کرنسي او دا کوم ځای چې زه صلاحیتونه نور کوم هغه تاسو هم ورکوئ. راځم زه حوالې چې دی د حوالو صلاحیتونه ورته ورکوم، د انتقالاتو صلاحیتونه ورته ورکوم، د مصارفات صلاحیتونه مو ورته ورکوئ. صحیح څو مصارفات هغه رقم پرېږدي په خپل ځای باندې، کاپیټل پرېږدي. صحیح څو اسټ یا دارایي شتمني چې دا پرېږدي دا نور پرېږدو، مالیات چې دی هغه پرېږدو. صحیح څو لایبلیټیز چې دی یا تادیات چې دی هغه پرېږدو، ځکه هغه خو په دغه منیو پورې اړه درلوده. تاسو په هغه ویډیو کتلې وي، دا د حسابداري په منیو پورې اړه لري. د دې شان صلاحیت موږ نماینده ته نه ورکوو. پرچیز ډالر چې دی سانکشن لیست چې دی دا سانکشن لیست ورته ورکوو. صحیح څو
چې په قضرات کې داخل دي. لیلام چې دی هغه نه ورته ورکوو ځکه چې خرید د افغانستان بانک څخه دا کېږي. د پنټراکا راپورونه ورته ورکوو. سیسو نو راځو دلته ښکته راځو. چیکونه چې د بانکي چیکونه د حساب کړي مشتریان چې د حساب راجستر کړي د ځان سره. سیسو په مشتریان کې چې د حقیقي او حکمي ټول د حساب راجستر دی وکولای شي په خپل نمائندګي کې. سیسو هغه د حقیقي او د هم د حکمي. راځو ښکته پسې راځو. کلندر دغه د نو رایټونه مو ورته ورکوئ. سیسو په ډاشبورډ باندې دغه صلاحیتونه دی ته موږ ورته ورکوو. دا صلاحیت نه ورته ورکوو دا خالي چې پاتې دی. دا صلاحیت ورته ورکوو درته. دا ټول د نور صلاحیتونه موږ درته ورکوو. سیسو دا نمائندګي او د فعالیتونو او د ډیاګرام صلاحیت ورته ورکوو. بیلانس شیټ صلاحیت ورته ورکوو خو هغه بیلانس شیټ د افغانستان بانک مربوط هغه نه ورته ورکوو. سیسو دا نور بیلانس شیټونه صلاحیتونه ورته ورکوو. داسې راځو. پروفیټ اینډ لاس سټیټمنټ چې دی هغه زموږ انکم سټیټمنټ دی د دې صلاحیت نه ورته ورکوو. مایکرو بیلانس صلاحیت ورته ورکوو. سیسو دا نور صلاحیتونه موږ ورته ورکوو. خو ګورئ کوم صلاحیت موږ درته ورنه کړي بیلانس شیټ کې. یو دغه صلاحیت یو دغه صلاحیت موږ درته ورنه کړي پروفیټ اینډ لاس. دا په دې خاطر باندې چې دغه مالي صورت حساب چې دی بیلانس شیټ او انکم سټیټمنټ د یوازې مرکز اړوند دی. راځم دغه صلاحیتونه ورته ورکوم. معیار او تحت معیار وبخښئ انکم سټیټمنټ دلته هم د حساب د دې صلاحیتونه ورته ورکوو. سیسو تبادلات صلاحیتونه ورته ورکوو. د کمیشنونو ده د مشتریانو ده مشکوک ده او د دې صلاحیت د کیش بوک صلاحیت د دې صلاحیت د دې صلاحیت د دې صلاحیت او د دې صلاحیت. ایکسچینج لیلام چې دی هغه صلاحیت نه ورته ورکوو. سیسو نو ګورئ موږ انکم سټیټمنټ صلاحیت دلته موږ ورنه کړي هغه دغه یو دی. ګورئ دا انکم سټیټمنټ دا صلاحیت موږ دلته پرېښوئ. سیسو تاسو بیا هم دغه صلاحیت دی ته ورکوئ. راځم دلته مثلا حواله استول راستول لیجر کتل پروفایل او د دې ټولو صلاحیتونه موږ ورته ورکوو. دا صلاحیتونه چې دا ټوله موږ دې ته ورکوو. سیسو د یوزر برخه صلاحیت موږ نه ورته ورکوو. سره خو موږ انشاءالله رحمن په خلاص بس خلاص. اوس موږ نمائندګي جوړه کړله. موږ کولی شو چې خپلې نمائندګۍ ته پیسې واړوو. اوس نمائندګي جوړه شوله که دلته راسم ډاشبورډ ته د هرات نمائندګي مې جوړه کړې ده. سیسو اوس به زه راسم نمائندګۍ ته به نو زه یوه څه اندازه پیسې به ورکړم. دلته به موږ ته راسي د نمائندګۍ حساب وه نو خو موږ نمائندګۍ ته پیسې نه جوړ کړي. اوس بیا ورکړو پیسې. راځم زه بردگی انتخابوم او په دې ځای کې به چې شرط انتخاب کړم حساب هرات. څونه پیسې ورستوم فرضاً زه دغه مقدار پیسې و هرات ورستوم. سیسو په تفصیل کې ورسره ولیکئ پیسې دي چې دغه پیسې موږ دې ته د معاملاتو لپاره ورکړلې. زموږ سره په دغه اندازه باندې پیسې نشته. ښه ما بیخي ډېر پیسې لږ چېرته انتخاب کړي وې 5 لکه افغانۍ به زه بېله انتخاب کړم. سیسو ښه دا پیسې موږ هغه دي ورواړولې نمائندګي وه هرات ته. زه به دلته راسم اوس مدیریت ته به راسم. په مدیریت کې به وګورو موږ د معاملې نوعیت څه هغه ډیبیټ څو پیسې یوړلې. سیسو چا یوړلې خو موږ نمائندګي دغه په ډاشبورډ کې بلته موږ ته معلوم شي. ګوره د نمائندګۍ حساب زموږ دغه حساب څخه دا راکښته سولې و دغه حساب ته راځي. زموږ نمائندګي ته ولاړلې. سیسو کومې نمائندګي ته هغه چې د زموږ د هرات نمائندګي ده دا هغې نمائندګي ته ولاړلې. صحیح دي. که زه دغه نمائندګي او ډاشبورډ ته داخل سم دلته به کلیک وکړم د دې په ډاشبورډ کې بیا څه حال دي. ګوره وایي دغه دی زموږ په داخل کې دونه پیسې دا خو زه د نمائندګي داخل سوه ځکه زه په دغه نمائندګي کې وجود لرم. ګوره ښه راغلاست به د هرات نمائندګي ته وه په دغه نمائندګي کې ګوره د داخل د حساب چې دی 5 لکه افغانۍ دي. بیا د نمائندګي حساب چې دی هغه دلته دی. اوس خو زه پوره صلاحیت لرم. خو مثلا اډمین یم نه مرکز یم د دې یوه ډاشبورډ ته زه داخلېدلی شم چې مثلا په نمائندګي کې څونه پیسې پرتې دي. اوس به راوځم د دې څخه به راوځم بېرته به راسم زه د هرات نمائندګي ته به راسم. ما خو هرات ته پیسې ورکړلې. هرات اوس ماته کولی شي چې حواله راولېږي حواله واستو یا د بله حواله راته اجرا کړي. هر څه کار موږ ته دی کولی شي ځکه ته زموږ نمائندګي ده موږ دې ته په کافي اندازه پیسې ورکړي. ګوره دا دی د داخل حساب. سیسو زما سره دا دی زه په هرات کې یم. زما د هرات نمائندګي زه په دلته په هرات کې یم. ګورئ دا د داخل حساب شو. په دې ځای کې نو دی ماته د نمائندګي حساب اوس نه ښکاره کوي. زه نه پوهېږم ګوره زه نماینده یم. زه نه پوهېږم ما په مرکز کې زما سره څونه پیسې پرتې دي خو زه د دې صلاحیت هم نه لرم چې پوه شم ځکه زه خو یې نماینده یم یوازې. نو زه د مرکز په چارو باندې زه نه پوهېږم. ګورئ دا د نمائندګي حساب ټوله شیان ماته نور صفر دي. صحیح څو که زه چېرې خپل د بانکي حساب کې پیسې ولرم یوازې ماته زما د بانک حساب راښکاره کوي. مثلا زه نماینده یم ما پیسې په عزیزي بانک کې ایښي چې بېلته ماته ښکاره کوي. یوازې نماینده در ښکاره کوي ماته د مرکز پیسې نه ښکاره کوي. نو نه پاتې معاملات ترانزیکشنونه چې دغه دلته ټوله دلته شته خو پاتې شول هغه تبادله هغه حسابداري یا تنظیمات هغه یوزرونو هغه شیان نو نور بالا زه دې اخوا ته صلاحیتونه موږ نه لرو. سیسو نور د دې راپورونه کتلی سو لوړ نقدي معاملات راپور هر څه کتلی سو. سیسو ولې نور اضافي هغه حسابداري برخونه هغه مصارفات ثبتول هغه تاییدي د ترانزیکشنونو ده یعنې هغه نور مسایل چې وه هغه نو دلته موږ ته نور نه راځي. ولې ځکه چې موږ نمایندګي یو په نمایندګي کې یوازې او یوازې موږ ته دغه حده پورې صلاحیت لرو چې نمایندګي ته یې ورکړو. دونه صلاحیت موږ نه لرو چې هغې د
عمومي بیلانس شیټ او انکم سټیټمنټ او نور برخې نور څه ځایونه دي هم دی وګوري ان شاء الله الرحمن تاسو په خلاص ګوري تاسو په هم خپل نمائندګان ته په دغه شکل باندې یوزر جوړوي په دغه ترتیب باندې خپل نمائندګان سره کار مخ ته وړي صحیح سو که کوم سوال په دې بخش کې درلودي موږ په خدمت کې یو